سلام قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو یوسف هیواد دوستم له ډنمارک څخه د افغان غږ د تلویزیون چلوونکی خوشاله یم چې بیا هم په خبرونه کې موږ یو ډیر په زړه پورې مطلب لرو له خپل یو ګران میلمه سره داسې یو په زړه پورې مطلب چې هم له هیواد نه بهر افغانانو ته او هم دننه په ګران هیواد افغانستان کې به ډیر د مننې وړي او زه هیله لرم چې دغسې خبرونه موږ ورځ تر بلې خپل د ګران هیواد د آبادۍ او سرلوړۍ په باب نور هم ولرو. زما میلمه جناب شاولي آریان دی، دا یو ټولنیز شخصیت دی، دلته په ډنمارک کې اوسیږي او له هر څه نه مخکې د خپلو ټولو همکارانو په استازیتوب ورته ستړي مه شئ. آریان صاحب ستړي مه شئ، جوړ په خیر سال صحت په خیریت ستړي مه شئ. په لومړي سر کې خو که راته ووایئ چې څونه وخت کېږي تاسو ډنمارک کې یاستئ؟ تقریبا 40 کاله کېږي. 40 کاله. ښه ښه ښه. آریان صاحب محترم، دلته خو تاسو حتما د ژبې زده کړې کورسونه او بیا وروسته له هغې نور تحصیلات او یا کار خو به مو کړی وي؟ بلکل ژبه مو دلته ولوستله، وروسته بیا ما تقریبا 12 کاله شخصي کار دلته وکړی. ښه، ډېره او 12 کاله ما دلته یعنې کومک له ډنمارک نه ده اخیستی، مې کار کوو، ژوند مې کوو. وروستیو کې مې بیا یو 4 کاله کار وکړو، رسمي کار، او تقریبا دا 4-5 کاله کېږي چې تقاعد یم. ښه، تقاعد دې کړ. نو زه خبر شوی یم چې دا ته متقاعد دا تاسو متقاعد کار کوئ او یو ډېر لوی نوښت مو کړی ده دننه په افغانستان کې. قدرمن اوریدونکي او لیدونکي هغوی شاهد دي د دې منتها د دې شاهد نه دي چې دا کار چا کړی. اوس دغه د تاسو ورته معرفي کړلی. لږ به راته ووایئ چې زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې د کار زمینه شته ده، دا چې خپل وطن دپاره افغانان کار وکړي، له هیواد نه بهر راشي او د خپل وطن په جوړولو کې برخه واخلي. ما خو به اشتباه نه یې کړي؟ نه، بیخي دقیقه ده، کاملا خبره داسې ده چې موږ دغه ډول باندې چې لکه تاسو چې عملا دغه د خپل د هیواد لپاره اطلاع رساني کوئ، کار کوئ، هر یو افغان چې هغه د وطن سره مینه لري، د وطن هغه احساسات او هغه تخلیقي دي، هغوی ولو که په بهر کې دي که په داخل کې دي، د خپل د وطن د اقتصادي رشد لپاره، د خپل د وطن د اسانتیاو لپاره یې همیشه کار کړی، زحمت یې کړی ده. موږ هم په دغه چوکاټ کې. جناب آریان صاحب، تاسو ویل موږ، دا موږ څوک دي چې لکه تاسو ډېر وپېژنئ؟ محترم هیوادوال صاحب، تقریبا د 5-6 کاله نه مخکې د بهرمیشتو افغانانو یو نړیواله ټولنه د څو کسو بادرکه افغانانو لخوا جوړه شوله چې په دې نړیواله بهرمیشته نړیواله ټولنه کې امریکا نه، کاناډا نه، اروپا نه، د ډنمارک نه او په داخل د افغانستان نه یو تعداد کسان د دغې ټولنې غړیتوب لري. او دا ټولنه چې دا د افغانستان د شیرازۍ په خاطر باندې په افغانستان کې د ځینې پرمختګونو په خاطر باندې په افغانستان کې د افغانانو د کلتور او فرهنګ د رشد او ارتقا په خاطر باندې هم په بهر کې کار شروع کړی ده او هم په افغانستان کې. خوشبختانه د خوښۍ ځای دی چې داسې زمینه او فرصت برابر شو چې په دې ټولنه کې یو څوک د عظیمي په نامه باندې غړیتوب درلوده چې هغه یو کمپنۍ د اپیک په نامه یا افغان پامیر اکسوس کمپنۍ د دې کمپنۍ مشر او هغه یو دې مسایل ته حاضر و چې هغه په اوسنیو وخت کې د افغانستان کې د دغه نظام په موجودیت کې چې امنیت یو څه تامین ده، دوی غوښتل چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. موږ ټولنه چې دی غړی وو، دغه زمینه موږ شرایط برابر کړل او موږ رئیس دې ټولنې چې محترم دور محمد اشنا نومیږي، معاون دې ټولنې ډاکټر صاحب فضل الرحمن او بل معاون دې ټولنې همایون تاج صاحب، دوی له دغه رئیس سره د اعظمي سره لاړل افغانستان ته. اول د طالب مشرانو سره دا مسایل مطرح کړل چې موږ افغانستان ټولې ستونزې چې په افغانستان کې موجود دي دا د اقتصادي ضعف په نتیجه کې مثلا دلته دغسې شرایط رامنځته کېږي چې که داسې لاندې ووایو دغه پروژه چې تاسو را پیل کړې ده
یعنی دا تاسو د افغانستان کې له چارواکو سره په تفاهم کې رامنځته کړي او له بهر نه مو تنظیم کړي، همداسې ده؟ موږ خو له بهر نه تنظیم کړله دا کمپنۍ چې هلته فعالیت کوي اقتصادي، ولې هغه وخت موږ په دې باندې مطمئن شو چې دا کار امکان لري چې موږ هلته له چارواکو سره خبرې وکړو. نو دوی څه زمینه تاسو ته برابره کړه؟ دوی خوشحاله شول. دوی ویل چې تاسو چې دلته د هېواد د اقتصاد په رشد کې هغه کوي، موږ چې څه امکانات لرو هغه له تاسو سره شریکوو او هغه امکانات تاسو په لاس کې درکوو. نو هماغه و چې موږ په اول قدم کې وزارت معدن سره له وزارت انرژي برق سره چې برق ډېر مهم او اساسي پروګرام کې موږ وو په دې باندې خبرې وکړلې، سره له دې چې خنډونه موجود وو. خو خوشبختانه چې د خوښۍ ځای دی چې موږ یو قرارداد د 1040 میګاواټه برق چې په دې کې آبي برق ده، په دې کې سولري برق ده، په دې کې حرارتي برق ده، دا قرارداد موږ له وزارت انرژي برق سره امضا کړ او د دې قرارداد امضا کولو سره سم عملی کار دا اوس د 100 میګاواټ برق شاوخوا کې په هغه کې په هرات کې عملی کار شروع کېدو په حالت کې ده. د هرات په ولایت کې دا سولري برق ډېر او د آبي برق په چوکاټ کې یو برق د کوکچې په سیند باندې او یو د کونړ په سیند باندې، دا دوه آبي برق هم په دغه پروګرام کې شامل دي. فکر کوم چې یعنی دا د دې یو هیلهمندي رامنځته کوي چې په بهر کې اوسېدونکي افغانان کولی شي د خپل هیواد په جوړولو کې برخه واخلي او هلته ورته امکان شته ده، همداسې ده؟ بالکل موږ تقاضا هم همدغه ده. موږ اصلا په ټولو ملاقاتو کې چارواکو ته ویلې. نو هلته خو موږ داسې اورېدلي دي چې هېچ چاته موقع نه ورکوي او ډېر داسې چلند روان ده چې غیر پرته له دوی نه بل هېڅوک امکان نه لري. موږ بهر یو، موږ نه پوهېږو ځکه موږ له وطن نه د باندې اوسېږو. کاملا موږ ملاقاتونه کړي دي، عکسونه یې موږ تاسو ته مثلا شته دي دلته که په انډیا کې موږ سره ډېر ښه برخورد شوی ده، موږ سره ډېر ښه د قراردادو په هغه کې یعنی همکاري شوې ده. او ځینې ستونزې شته، ځینې مشکلات شته ځکه چې فني او تخنیکي کسان هلته یعنی کم دي. دوی ته چې کله دغه پروګرام توضیح کېږي نو دوی اکثرا په باندې زیات نه پوهېږي، نو بنان یو څه ستونزې شته. نو فکر کوئ چې یوازې همدا د هرات په ولایت کې تاسو کار که نه، دا ټول هېواد دا په ټول هېواد کې هغه اولویتونه په نظر کې نیول شوي دي. کوم ولایت کې چې هلته ضرورت د برق ده ډېر او وروسته نورې پروژې هلته چې برق پورې ارتباط لري عملي کېږي، نو هلته دا پروګرامونه تنظیمېږي. دا تقریبا 8 ولایاتو په بر کې نیسي چې دغه کارونه پکې ترسره کېږي. د دې نه پرته نور ستاسو په نور کارونه دا 14 پروګرامه دي. 14 پروګرامه په دې 14 پروګرامو کې مثلا د زراعت په برخه کې زارعینو سره کومک ده، سړي خونې کرهنه او مالداري دا مالداري په دې برخه کې ده، د اسکانو پر رابطه ده، د مهاجرینو پر رابطه چې کله راځي د هغوی لپاره مثلا کورونه چې استوګن شي خلک، مثلا د لارو ډګرونو د جوړولو مسایل دي، د اوبو د کانالیزاسیون مسایل دي. دغه مواد چې دا په اصطلاح دا خو تاسو ډېره غټه پروژه دا ډېره غټه یو پروژه ده. زه فکر کوم قدرمن دوستانو د آریان صاحب پیدا کړي، تاسو ته به کار هم پیدا کړي په افغانستان کې. او بله مسله هدف مې دا و چې هلته به ډېرو کسانو ته به د کار زمینه برابره. بله مسله داسې ده چې دغه 14 پروګرامو کې چې دا ټولې پروژې عملي کېږي دا به په داخل د همدغه افغانستان کې عملي کېږي، که قانونه دي، قانون دي، پروسس به یې همدلته کېږي، کارګر به هم افغان وي. او دا پروژې چې اصلا له چا سره قرارداد کېږي په اول قدم کې به هغه افغانان چې په هغه معیارو باندې چې په نظر کې دي آمادګي د کار ولري اول به دوی ته ورکول کېږي. یعنی په دې معنا چې ځینې متخصصین به له بهر نه هم تاسو راغلي. یعنی فکر کوئ چې دا به یو پراخې کتلې ته د افغانانو د کار زمینه برابره. بالکل ډېر زیات. اصلا یو د دې 14 پروګرامونه د کاریابي پروګرام ده د افغانانو. همدا تحصیلات پکې شامل دي، د تحصیل همدا ډول د متقاعدینو لپاره ځینې پروګرامونه، د ښځو لپاره مثلا ځینې پروګرامونه دي چې هغوی نه تنها چې د دې لپاره چې کومک ورسره وشي چې په کومک باندې څوک مخته شي، زه فکر کوم ډېر مؤثر نه دي. دوی ته پروژې جوړېږي چې دوی هم عملا کار وکړي
او هم د خپل د کار په نتیجه کې یو مقدار عواید پیسې ترلاسه کړي. جناب شاولي آریان له تاسو ډیره مننه کوو که بله خبره نه لرئ یوه خبره خپل بل هم راپورټ ده لاندې یوه ولیکئ. خبره بل هم ده چې موږ تر هغه ځایه پورې چې د ملګرو ملتونو د پروګرام په اساس باندې له 100 میلیونو نه زیات افغانان په افغانستان کې اوس د ولږې له هغه سره مخامخ دي. 5 میلیونه دننه افغانستان افغانستان کې موږ یو بل کار وکړو. موږ یو خیریه بنسټ جوړ کړ ډېر د ښکلا په نامه چې دې بنسټ له لارې به موږ ډېره غټه د خیاطي او مؤسسه د ښځو لپاره جوړوو چې هغوی پکې هلته کار وکړي او هغوی لپاره معاشیت برابر شي. همدا ډول موږ یو نړیوال کنفرانس په نظر کې لرو چې د دې روژې د مبارکې میاشتې په خاطر باندې هلته کومکونه راجلب کړو. او دا کومکونه موږ اصلا د ټولو مؤسساتو سره داخلي او خارجي مؤسساتو سره او خیریه مؤسسو سره موږ دا مسایل مطرح کړي. امیدوار یم چې که شرایطو زمینه موږ ته مساعده شي چې موږ وشو کولی د خپلو وطنوالو لپاره ښه خدمتونه وړاندې کړو. زه فکر کوم د وطن د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره تر دې بل زیات ګام به څه وي. ډېر عالي ده. موږ مبارکي وایو تاسو ته، ستاسو ملګرو ته او ټولو هغو کسانو ته چې د افغانستان په دغه حساسو شرایطو کې د خپل وطن د بیا جوړونې لپاره او خلکو سره د مرستې لپاره ملاتړ وکړي. کور مو ودان، مننه ډېره ژوندي زیاته اوسئ. والدو صاحب له تاسو نه هیله کوم هیله کوم چې مونږ ان شاء الله راشو له نږدې نه ستاسو پروژې په هرات کې ان شاء الله وګورو، په نورو ولایت کې وګورو. دا به نو مونږ منتظر شو ستاسو بلنلیک ته چې کله درشو. بالکل. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. خوشحاله او ارام اوسئ. قدرمن دوستانو، هیله ده چې زمونږ دا نننی راپورټ مو خوښ شوی. که چیرې د دغه راپورټ په باب او د جناب آریان صاحب د خبرو په باب او څرګندونو په باب یا وړاندیز لرئ یا نیوکه لرئ او یا څه اضافه کول غواړئ یا پوښتنې لرئ، نو زموږ د ټلیفون شمیره د 0045 چې دا د ډنمارک کود دی او له هغې نه وروسته 21 21 93 اویا. تاسو نه مننه او آریان صاحب نه ډېره زیاته مننه. تاسو نه مې والدو صاحب. هیله کوم.